د سترې محکمې رئیس او قاضي القضات محترم شیخ عبدالحکیم حقانی صاحب لوګر او پکتیا ولایتونو ته سفر وکړ. په پکتیا، خوست، لغمان، کابل او سرپل ولایتونو کې پر 43 مجرمینو او متهمینو د تعزیري سزا حکم تطبیق شو. د کابل ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 2684 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 2301 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سترې محکمې د مرکزي تمیز ریاست اړوند عامه امنیت عمومي دیوان د 1444 هجري قمري کال په 4مه روبه کې 101 دوسیو ته رسېدنه کړې ده. د سترې محکمې د مرکزي تمیز ریاست اړوند جزا عمومي دیوان د 1444 هجري قمري کال په 4مه روبه کې 290 دوسیو ته رسېدنه کړې ده. د سترې محکمې د مرکزي تمیز ریاست اړوند نظامي منصوبینو دیوان د 1444 هجري قمري کال په 4مه روبه کې 98 دوسیو ته رسېدنه کړې ده. د کابل ولایت مرافعه د نشه یي توکو او مسکراتو څخه د مخنیوي او اختصاصي محاکمو په 2 اونیو کې 492 دوسیو ته رسېدنه کړې ده. د فاریاب ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 419 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 303 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کندوز ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 349 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 358 وثیقې هم اجرا کړي دي. د لوګر ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 103 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 159 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سرپل ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 180 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 182 وثیقې هم اجرا کړي دي. د تخار ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 350 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 220 وثیقې هم اجرا کړي دي. د غزنی ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 350 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 295 وثیقې هم اجرا کړي دي.